السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ډیر ښه خبر تاسو سره شریکوم چې د پښتو مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال یو غیر مسلمه جینۍ مسلمانه کړې ده. تاسو سره به د هغې ویډیو هم دلته شریکوم چې دی څنګه مسلمانه کړې، دغه جینۍ څنګه اسلام ته غاړه ایښې ده، او دا د خوشحالۍ خبر به تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ. نازیه اقبال چې هغه د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا هغه په امریکا کې او یا په لندن کې زندگی تیروي. اوس مهال د هغې یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل ده چې هغې سره یو غیر مسلمه جینۍ ناسته ده او هغې ته کلمه وایي، هغې نه پوښتنه هم کوي چې آیا ته غواړې چې اسلام قبول کړې، او هغه ورته وایي چې بالکل زه غواړم اسلام قبول کړم. د دې نه پس هغه بیا د شهادت کلمه هم وایي. نو قدرمنو، یقینا چې د ډېر خوشحالۍ خبر دی. موږ تاسو خو هر وخت داسې خبرونه شیر کوو چې هغې کې هیڅ هم دومره خاص نه وي، خو نن چې دا یو ډېر ښه خبر دی، نو موږ تاسو ته پکار دی چې خپل نظرونه هم په داسې ویډیو باندې شریک کړو چې الله پاک په دغسې غیر مسلمو باندې یو خصوصي رحم وکړو، دی د نازیه اقبال د خولې نه مسلمانه کړه.